د پرویز مشرف د مړینې حقیقت اوس معلوم شو. مړ دی که نه؟ افغان څنګه خوشحاله دی؟ افغانان څنګه خوشحاله دي؟ چا څه جالبه خبرې کړي دي؟ درنو لیدونکو په خیر راغلی د سوله افغان یوې بلې ویډیو ته. ویډیو تر پایه وګورئ ځکه چې په دې ویډیو کې د پرویز مشرف د مړینې حقیقت او همدارنګه د خلکو جالب کومنټونه او خبرې ترسره شریکوم. داسې ده چې په ټولنیزو رسنیو کې یو خبر ډیر پلاس کیږي او ډیر ښکته پورته کیږي چې پرویز مشرف مړ شو. خو وروسته ځینو رسنیو بیا دا راپور رد کړ. د پاکستان د پخواني ولسمشر پرویز مشرف ناروغي سخته شوې ده او تر عاجلې تداوۍ لاندې نیول شوی دی. پرویز مشرف متحده عربي اماراتو کې بستري دی. نوموړی له 1999 تر 2008 پورې د پاکستان ولسمشر و. اوس راځم دغه خبر طبیعت د ګڼ شمېر افغانانو او خلکو نظرونه در سره شریکوم چې په سر کې وسیم افغان په نوم یو لیکلی دی چې الله د 20 کاله په دغه غضب گرفتار کړی دی. نه مرداریږي او نه ښه کیږي. ترڅنګ بیا وایي سادات برعکس خبره کړې ده او ویلي دي چې خدای دې نه مړ کوي. د همدې حالت دوام یې غواړو. د سپي له افغانانو سره ډېر ظلمونه کړي دي. ان طالب مشران یې د ډالرو په بدل کې امریکا ته سپارل. سامي ملکزی هم بیا ورته ډېر غوسه دی او لیکلي دي یو نر به پیدا نه شي چې په همدې وروستي وخت کې د افغانستان غچ ترې واخلي او سخت بې رحمه مرګ ورته په نصیب کړي. دا سړی باید په خپل مرګ مړ نه شي. یوې بلې فیسبوک پاڼې چې نوم یې ترابي دی لیکلي دي او کومنټ راغلی دی چې خدای دې اوږد عمر ورکړي په دغه ناروغۍ کې. احسان الله دوراني وایي چې الله دې ورته عاجله مرګ راولي. اجران یاد بیا په کنایوي ډول لیکلي دي اسرائیل علیه السلام دې په ګلونو کې. ویل ډاون ګډ شاټ ګډ کانفیډنس. د افغانستان د ټولو ناخوالو بنسټي ښودونکی د پاکستان د پخواني لوی درستیز جنرال پرویز مشرف تر مور وخت. له دې سره ورته یو بل افغان داسې دعا کړې ده چې خدای دې د هغه جهان د اور او سکروټو ډک او د سجن په مقام کې نصیب استوګن کړي. خو د پښتون ادب په نوم بیا له یوې فیسبوک پاڼې څخه پوسټ شوی دی چې لیکلي دي د پرویز مشرف په مرګ به سړی څه خوشحاله شي. هغه هسې هم خپل کار کړی. دا موږ افغانان یو چې یوازې په خیرو او دعاګانو دنیا نړوو او آبادوو مګر یو کار مو هم ترسره نه کړ عملي. مشرف د 200 میلیونه پنجابیو لپاره یو اتل و. نو څه که 11 میلیونه افغانان ورپسې سپکې سپورې ووایي. شپون کوچي په نوم بیا له یوې فیسبوک پاڼې پوسټ شوی دی چې امریکایي بابا خیاطان هم وایي چې د مشرف په مړینه ځکه خوشحالیږم چې زموږ د ولس د وینو قاتل و. ته به وایي دا نجیب او غني له چورلکو پر دا ملت ګلان پاشل. دوی مظلوم ملت تر مشرف ستر قاتلین وو. پردي یرغلګر خو یې چټي ځان سره نه وو. د دې ملت د وینو یو قاتل هم د ترحم وړ نه دی او نه پرې خفګان پکار دی. ټول دې تباه شي چې هر څوک وي. خو په اخره کې د عصمت قانع پوسټ در سره شریکوم چې د همدغه مشرف په عکس خپرولو سره یې کړی دی او لیکلي دي چې الله دې جهنم ځای کړنو د الله حساب ته به مخامخ شي انشاءالله. و مخلوقه د 28 کاله چې اخوا دیخوا پښتون وژل کیږي د قتل عام د معاملې یوه بنیادي محرۍ د پنجابي پوځ د دغه قاتل جنرال و. د خدای پاک یو نوم منتقم دی. الله له ظالمانو څخه د مظلومانو دغه چ اخیستونکی دی. له تاسو ډیره مننه کوم چې ویډیو مو تر پایه ولیدله. دا ټول کومنټونه او خبرې چې وې د خلکو شخصي نظریات وو چې ما له تاسو سره شریک کړل چې مثبت منفي هم لرله. نو په دې اړه زه څه ویل نه لرم. که تاسو پرویز مشرف د دغه مړینې د ادعا او همدارنګه د بیرته رد کېدو او د حالت په اړه کوم څه ویل لرئ نو کومنټ کې ولیکئ او زما نظر دا دی چې تاسو سوله افغان یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو یې لایک کړئ، تر اخره یې ویډیوګانې وګورئ او همدارنګه پخوانۍ ویډیوګانې هم وګورئ. تر بیا په تمه اوسئ.